مننه کومه قدرمنه یاست په توسه ته هغه رئیس صاحب روشي رئیس صاحب ګوکې السلام علیکم دا خو وسلوال کسونه اوسه روغلل خیر کې اوس زه ښه یې په خیر السلام علیکم رئیس صاحب ښه یې په خیر طبیعت ښه ده مونږ ته زړه وخت کم اوس کړه بله پېښه وشوه هلو ورکړه دلته غونډه کې یم صبر وکئ صبر وکئ خدایه پاکه نو بله لږ صبر وکئ که نه دومره خو پېژنئ که نه دغه انسانیت خو پېژنئ که نه نو په زه چې دلته خو صحیح ده وا خدای جسم بله ته ورکړه دا در وخوله دا څومره ډېر دي د کوم دی قتل قدرمنو خوشمشو ورونو سپینګیرو ځوانونو ورونو خویندو مو در زه وخت چې زه روشم د تلویزیون د لارې چې څومره خدمتونه مو کړي وي تاسو ته یې په ګوته کړم خلکو برته وی چې د خپل ګزارش د تلویزیون د لارو خلکو ته وښیه چې خلکو په زړه کې زی پیدا کړي دا چې زی لري چې نوره مینه دې سره وکړي مو دغه ارزو د ورونو چې مو خبرو ته کلک غوږ ونیسئ د تیان چې په خوست کې مې پارکونه جوړ کړه د خیر سره په خپل وخت غنمو ته توزیع کوم خلکو ته کود کامیابی ته توزیع کوم پنجرې مې د پارکونو نرګاډې کړې خلکو ته مې کور پیدا کړو په ښار جوړونه کې مې همکاري ورسره وکړه هغه نمرې چې بې لیوله وې سټ په مخ وې سیخې مې کړې لیول ته مې برابره کړې وروره څومره خلک چې بېکاره وو هغه ټیل مې کړل ټول مې په وظیفو وګمارل له خیر سره دا خبره ده چې ځینې خلکو وظیفې کې تنخې کمې وي تنخې مې ورته ونیوې پوره خلکو ته مې پوره خدمت وکړو بله خبره دغه ده چې هغه تخمونه چې دلته په ګدام کې وروسته شوي وو هغه مې لرې کړل نوره مې راوړل خلکو ته مې توزیع کړل په خپل وخت یې وکرل بله خبره دغه ده چې هغه خلک مشران چې په کلي کوم کې بیت پوکي غوړي له خیر سره رومې غوښتل کیمینول له خیر سره کچا کور کړو اصلي کور یې کړو ورګوله د وظیفې مې ورته وخت چې نه یې کړل لرې مې کړل بله خبره دا خبره دې ته کوم چې تلویزیون سره مو ډېره مینه وه چې خلکو ته د خپله کوره وښیم که درمانو کوم ځای کې چې خدمت وي د خیر سره په مونې غږ کوي باغه دی رئیس صاحب دا توسه کړنه خو خلکو ته معلومې دي ځان چې ما یې دا نه ډېر ویایه ځکه تو خو د خدای کورې نه کړي موندلي دي ګلبشرې خانه مننه یې تو نه کړم خو د دوې خبرې ارنه پوتې شوې چې زه خلکو ته وړاندوینه وکړم چې دا د فکر نه وتلې وې له خیر سره برکونه مې دې ته تېر کړل لاینونه زمیني اوړي او له خیر سره دغه د خوست د چاپریال سره مې پوره همکاري کړدو په هغو کې ځکه چې دغه بخاریو لوګیو مخه مې ونیوه د بټیو مخه مې ونیوه او دغه برکونه به د تروش انټرنیټ مې د خیر سره زر تر زره په خوست کې فعاله شي لاینونه مې تېر کړي دي په کار دستګۍ پورته دي دا رښتیا په رئیس صاحب په هغه انټرنیټ نه څه وشول وچر درې مې خو ورک شوی وه پراخو ګلبشرې خانه انشاءالله چې خدای کې زر تر زره به دا په خوست کې فعال وي لاینونه تېر شوي دي مکمل مشکل حل شوي دي زه یوه پوښتنه لرم رئیس صاحب نه د نورو ملګرو خو د په خبرو نه قناعت وکړو خو مو قناعت نه ده شوه ځکه دا خو ډېر ښکلي په پرچنې لیکل کړي وو منظمې جملې جوړې کړې وې منظمې جملې جوړې کړې وې خلکو ته یې ګزارش وړاندې کړل نور چا دل نه دي چې د رښتیا دا کورونه کړي دي که نه دي خو یې ګڼه ته لرو شه یلته به انکشنه بسره ته خو یې لټ کې داسې شه نه یلته څیک نه پرخیږي چې تاسو دلته په ډورېږئ خو یې څه پوښتنه ده رئیس صاحب زه خو تو سره په ریاست کې در سره یم تو کورونه مو ته معلوم دي هر څه دې مو ته معلوم دي تو خلکو ته ګزارش ورکړو زه فقط هغه دوه پروژو پوښتنه دې نه کوم چې په یوه ورځ منظورې شوې وې دې ته په یاد شوې کومې پروژې اچھا مشکل کې روغلي وو اچھا بیا یو څه اندازه څه شو مشکل چې ګورغلې وو هغه انجینر کړی و نو مسلطي مو په غوړه ده خو دویمه د یوه انجینر دویمه کې چې په دغه تاریخ نه منظوره شوې وه زه درته وایم چې تی مو سره مامور هغه دویمه کې چې ټیکادور غلطي وکړه نو موږ کومه غلطي پکېدو نو خو ته هغه مسؤلیت و چې سره نه دې نه کړي وه هر څه ورک شول ډېس میز شول زه درته وایم چې بس که خبرې مه کړه ته یو عادي مامور یې مو په ولته په هغه کې مې په وظیفه ګمارلی تی مو توهین کې کوي مول ورتیا خلکو ته ښایي زه دې برباد ودرولم تباه دې ودرولم درته وایم چې رئیس صاحب چې څنګه حقیقت خبره دې ته وکړي بیا یې چې زه دې برباد ودرولم خو دا خو خلک نه دي خبر که نه چې تو څه کړي دي زه دې ته وایم چې حقیقت خبره ده نه د وړه خلک پڼ دي وړه خلکو په زړه کې زه لرم خو دا کیسه دې ته کوم چې غیر قانوني دې حواله که پرېږدم په دې خاطر چې د رسمیاتو نه سره وځو په شخصي خبره دې حواله که پرېږدم دې ځای ورکړو دا خدای والی دی
Слушай, битша وشو لړکې درېمه خوریا ګړه کا چې سپکه ته زوم ته جوړه کړه خپل وسره څه کوه نه را خو بیا قدرمن رئیس صاحب تو سوال د خوریا یوه پوښتنه ځنه وکړه لټکې په غوسه شه سره او ته وایي چې ولته دفتر ته روشه زه ته دفتر کې کیسه سره وکړي خدای دا خیر کو چې کیمه سپکه سره ونه کو قدرمن می که مشاعره خپرونه وړی د غیځې پیروه بیا چې می ګوړه هم کارون د تازیریږي یغم پیره په لویه مهربانه خدای سپره